د سولې د خبرو لپاره په دې وروستي کې شمېر شرایط بیا د طالبانو له لوري مطرح شوي دي چې افغان حکومت که څه هم څرګنده توګه باندې داسې څه نه دي ویلي چې ګواکې کوم شرایط د طالبانو له لوري ایښودل شوي دي، خو بیا هم ځینې سرچینو ویلي دي چې ګواکې طالبان د افغانستان د سولې په برخه کې یو شمېر شرایط لري چې له افغان حکومت څخه د دغه شرایطو پر اساس د سولې خبرو د چټکولو غوښتنه کړې ده. پر همدغه موضوع د سکایپ له لارې له سیاسي شنونکي ښاغلي مصطفی طارق سره بحث لرو. سلامونه طارق صاحب، وخت په خیر. سلامونه، نیکې هیلې احترامات اغلې خور تاسې ته درنو همکارانو ته همداسې درنو لیدونکو ته مننه چې وخت طارق صاحب بحث به له دې ځایه پیل کړو چې له لومړي سره کله چې سوله د سولې خبرې شروع شوي دي، طالبانو د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره حتما یو نه یو شرط ایښودل شوی دی. دا ځل بیا د سولې لپاره شرایط وضع کړي دي چې بالاخره د دغو شرایطو پر اساس باید د سولې خبرې مخته لاړ شي. څه کېدلی شي د سولې لپاره شرایط څومره باید په دغه برخه کې شرایطو ته په کتو باید نرمښت او انعطاف وښیي تر هغو چې بالاخره د سولې د پرمختګ سبب شي؟ بلې لکه څنګه چې تاسې اشاره وکړه د سولې لپاره شرایط ایښودل شوي دي د دواړو طرفینو لخوا، خو بدبختانه موږ تاسو نشوی کولی چې یوې سولې په همدې اساس موږ باید د شپږو او طالبان چې باید شپږ میاشتو پروګرام کېږي، نو دغه دوره که چېرته په افغانستان او په همدې اساس یو لپاره لاره هواره شي زموږ په اند څه شي چې یوې سولې ته ورسېږو. خو په داسې حال کې چې موږ تاسو ډېر معلوم نه وي چې پر دې تر چا خبرې کېږي او شرایط کېږي او بیا هم د افغان تنیږي مطابق. بله، اوس افغان حکومت هم له دې لوري هم هغې طالبانو له لوري ډېر زیاته قربانۍ په دغه برخه کې ورکړل شوې ده. هم افغان ځواکونه سرتېري ملکي خلک د دې تر څنګ طالبانو هم په دغه برخه کې ډېر زیات تلفات ورکړي دي. ولې سره له دومره قربانۍ بیا هم باید د سولې د خبرو لپاره شرایط وضع شي؟ یقینا چې افغانانو د تېرو څلوېښتو پنځه څلوېښت کلونو راهیسې ډېره زیاته قرباني ورکړه، خو که موږ تاسو تاریخ ته وګورو همیش جنګ د قدرت پر سر شوی دی او د قدرت تندی په همدې اساس ډېر د افغانانو قربانۍ ته نه ګوري. خو بیا هم موږ غږ که چیرې طرفین په حقیقي معنا ځکه دواړه ډلې دغه ادعاوې کوي چې موږ د افغانانو استازولي کوو، هم طالبان تحریک او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت، نو که چیرې دوی په حقیقي معنا د افغانانو استازولي کوي نو باید دغه وینې باید دلته هم د پای ټکی کېږي او دې ته لارې چارې راوباسي. په مشخص ډول د امریکې څخه ډېر زیات باید موږ تاسو انتقاد کړي، ځکه 20 کاله دې هلته تېر راغلي وو، موږ تاسو ته داسې پایدار رسول رانه وستل او بیا هم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کې داسې باید پالیسیانو جوړ شوی وي تر څو طالبان دې ته وعده راکړی وی تر څو موږ تاسو سره کینی او دغه کشالي ته پاتې کړي. یعنې تاسو دلته خبره د سولې لپاره چې کله شرایط ایښودل کېږي اصلا دلته د سولې خبرې مطرح کېدلی نه شي. د خلکو قربانۍ بلکې خلک چې په دې وروستیو کې ډېر زیات تلفات په دغه برخه کې ورکړه، قربانۍ ورکړله. دلته خبره د سولې لپاره نه ده بلکې د قدرت طالبۍ لپاره دغه جګړو شدت موندلی دی او د سولې لپاره باید شرایط ایښودل کېږي. یعنې دلته خبره د سولې نه بلکې د واک خبره کېدلی شي. بېشکه یقینا دلته د واک خبره ده او طالب غواړي چې په ټول قدرت سره واک ونیسي او دا هم باید تاسو طالب هم باید پوه شي یا هم حکومت باید پوه شي چې دا هغه پخواني وختونه نه دي. اوس څوک نشي کولی چې په یو هېواد کې د ټوپک په زور خپل حکومت جوړ کړي، هلته خلک غږ جګولی شي او باید خلک موږ تاسو منسجم شو او غږ جګو. بله طارق صاحب، دلته که یوازې د سولې لپاره شرطونه د دې انتخاب په اساس باندې ایښودل کېږي چې بالاخره د دغه شرط په اساس باندې باید د سولې خبرې مخته لاړ شي، څومره خبرې سختولی شي، څومره هغه هیلې ده چې افغانان د سولې خبرو ته لري، هلته کوم استازي چې په قطر کې ناست دي دغه خبرې سختولی شي؟ یقینا دا خو مشکلات جوړولی شي که چیرې موږ او تاسې دغه 2 کالو راهیسې وګورو حالات ورځ تر بلې کړکېچن شول او طالب غوښتنه کوله چې
افغانستان حکومت باید 15 طالبان خوشي کړي او تر ډیره حده هغوی خوشي کړل، هغه د هغوی د کوم شرط چې و هغه یې ومانه. خو په بل ډول طالبانو بدبختانه د افغان وژنې ته نور هم زور ورکړل، د خپل ټوپک شپېلۍ ته زور ورکړ. افغانان د دغه 2-3 میاشتې راهیسې ډېر زیات شهیدان شول، په میلیونونو دې ته اړ شول چې د خپلو ځایونو په خپل هېواد کې مسافر شي او نورو ځایونو ته راشي. حال دا چې نړۍ د کورونا د وبا څخه کړېږي او افغانستان داسې یو هېواد دی چې دلته اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی، نو دغه مشکلات دي او دې ته د حکومت او طالبانو توجه پکار ده او باید دغه طرف پاتې کړي. بله دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د سولې لپاره شرایط وضع کوي چې بالاخره د دغو شرایطو پر اساس باید د افغانستان د سولې خبرې باید مخ ته لاړې شي. اوس تېر ته په کتو چې یو شمېر شرطونه چې هغه افغان حکومت ومنل او بالاخره هغه ته تر 2000 بندیانو پورې ورته خلاص کړل، دا ځل بیا هم داسې ورته یوه غوښتنه شوې ده. څومره تېر ته په کتو د شرایطو د شرطونو ایښودلو شرایط دوی پوره کړي دي چې بالاخره نن ورځ که چیرې دوی له افغان حکومت څخه دغه شرایط غواړي، دغه غوښتنې غواړي، افغان حکومت ورته لبیک وایي؟ دوی د کړنو څخه داسې معلومیږي چې دوی په دغه نږدېو کې نه غواړي یوې پایدارې سولې ته ورسېږي. د دوی نیتونه او د دوی په ذهنونو په زړونو کې داسې څه موږ ته نه ښکاري چې دا په ډاګه کوي چې دوی تیار اوسي چې د افغان وینه بنده کړي. دوی غواړي چې په شکل د اشکالو دغه جنګ روان اوسېږي او په دې کې شاید د منطقې او د منطقې د هېوادونو د ګاونډیانو ګټې اوسېږي او د هغوی لاس ته بله تیر کې هم لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو سره دا موضوع شریکه کړله چې افغان حکومت د سولې لپاره لویه قرباني ورکړه، بالاخره د طالبانو غوښتنه یې ومنله او د طالبانو یو شمېر ډېر بندیان چې حتی 2000 شول دغه شمېر یې خوشي کړ. اوس یو ځل بیا داسې یوه غوښتنه کړې ده چې د دوی پاتې بندیان دي هماغه چې تیر ته په کتو د دې کړنو ته په کتو اوسنۍ د جګړو حالاتو ته په کتو څومره دغه غوښتنه معقوله کېدلی شي، افغان حکومت لپاره د منلو وړ کېدلی شي او که نه؟ افغان حکومت ته دا قابل د قبول نه ده، ځکه طالب هغه څه ونه کړل څه چې د افغان ملت او د افغان حکومت هیلې وي، غوښتنې وي او سترګې په لار وو. ځکه دغه کشاله او دغه مشکل باید افغانان حل کړي. دا منو چې په دې کې امریکا سره د پاکستان او نور د منطقې هېوادونه مستقیما دخیل دي، خو مشکل د افغانانو ترمنځ دی او افغانان باید په خپلو کې سره کېږي دغه مشکل حل کړي. خو بیا هم تاکید په دې کېږي چې حکومت داسې په هوایي ډول هغه چېرته په عامیانه اصطلاح یې ویل طالبان بندیان خوشي نه کړي. که چیرې طالب دې ته وعده رهي چې د 6 میاشتو اوربند وکړي، حکومت باید په تدریجي شکل لکه څنګه مې چې مخکې هم وویل طالب بندیان باید خوشي کړي، په تدریجي شکل یو پلان ورته جوړ کړي او منظم پلان باندې مخته لاړ شي تر څو په دغه 6 میاشتو کې وګوري چې طالب څومره وعده دی د سولې راتګ ته او د افغانانو سره په یو ټغر کې ناست. بله اوس فکر نه کوئ چې کافي ډېر زیات وخت تېر شوی دی دا چې تر اوسه پورې باید د طالبانو نیت ښکاره شوی چې بالاخره طالبان د سولې لپاره نیت لري که نه لري؟ 6 میاشتې نور وخت ورکول فکر نه کوئ چې دا به هم څه کومه خاصه پایله ونه لري؟ حال دا چې ډېر زیات وخت تېر شو طالبانو سره د خبرو په برخه کې تر دې پورې فکر نه کوئ چې اوس به دریځ روښانه شوی وي چې طالبان سوله غواړي که نه غواړي؟ زما په اند تېر څه وخت راهیسې خبرې ډېرې روښانه نه وي. اوس هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هر څه د پردې تر شا دي. موږ په دې هم لا نه پوهېږو چې طالبان دغه 3 میاشتې اوربند یا دا بعضې شرایط چې خو دې څه دي هغه په واضح توګه موږ په همدې خاطر د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه هم یو څه ګیلې لرو، ځکه هغوی باید دا هر څه ملت ته واضح کړي، ځکه دغه ملت 40-45 کاله راهیسې ډېره قرباني ورکړې ده او نور دې ته تیار نه یو موږ چې هره ورځ دې زموږ افغانان در په در نورو هېوادونو کې مهاجر شي او په وطن کې دې شهیدان شي. نو په همدې اساس بیا هم که چیرې د 6 میاشتو اوربند اعلان شي او په دغه 6 میاشتو د اوربند په جریان کې د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د دې مسؤلیت په غاړه واخلي چې طالب به نور افغان ته صدمه نه رسوي، په دغه 6 میاشتو به یوې فیصلې ته رسېږي.
نو دا به ډېر بهتره وي زما په نظر دې څخه چې د کشالان داسې روان اوسېږي ځکه دغه 40-45 کاله جنګ چې شوی دی دا هم داسې نه ده چې په یوې ورځ کې اوورنایټ هر څه بدل شي او سوله راشي. نو موږ خوشبین یو خو په دغه طریقه که چیرې دوی په مخ لاړ شي او که دوی نه واداره یو بل سره خبرو ته نه واداره لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل داسې یو همشموله هیئتونه د افغانستان د حکومت څخه قطر ته نه ځي نو بهتره دا ده چې یو جرګه او منځګړیتوب دپاره داسې اشخاص راټول شي چې هغه د یو طرف هم نه نیسي منځګړیتوب په حقیقي معنا منځګړیتوب کې نو بهتره به دا وي. آیا د سوله د زور او د جګړې له لارې ترلاسه کېدلی شي که چیرې د زور او د جګړې له لاسه کېدلی شي تر دې پورې ولې سوله نه ده راغلې حال دا چې حکومت تل ټینګار کړی په دغه برخه کې د خبرو په برخه کې چې بالاخره باید د سیاسي تفاهم او د خبرو له لارې د سولې خبرې مخته لاړ شي. که چیرې د طالبان نیت د سولې خبرې وي خیروانې جګړې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډېرېدل دا ټول په څه معنا کېدلی شي دا چې په قطر کې د سولې خبرې روان دي یا حال دې ته چې دلته په کور دننه ډېرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی درګه د ټول خلک بې پناه شوي دي او مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. ښایي دا روان حالات د څه لپاره دي که سوله د خبرو له لارې دوی غواړي؟ بالکل یقینا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه موږ تاسو ټول وایو چې وصل خیر سوله کې خیر دی. طالب خو په دې ډېر یقین لري او ځان یو سجاد د اسلام طرف ښایي نو بیا وینه بهېدنه پس دا تېر شلو کلونو راهیسې موږ تاسو ولیدل چې طالب همدغه چغه کوله چې دلته امریکا ده او د امریکا سره جنګېږي امریکا اوس وتله اوس چا سره جنګېږي اوس افغان ورور سره جنګېږي مسلمان ورور سره جنګېږي په کوم اساس نو نیتونه پاک نه وو. موږ هیله لرو چې د دې څه چې وشول په هغې ډېر زیات تمرکز دوی نه کوي د دې نه بعد څه کولی شو نړۍ ډېره ترقي وکړه ډېر لاسته راوړنې لري جنګ د لارې حل نه دی سوله خبرو کېږي موږ او تاسو افغانان د جرګو خلک یو د مرکو خلک یو د خبرو خلک یو په جنګ که چېرته صلح راتلی نو موږ تاسې د 45 کالو راهیسې ګورو چې جنګ کېږي خو سوله نه راځي نو په همدې اساس خبرو ته باید سره کېنو او د جنګ څخه خلاص وکړو. انعطاف پذیرۍ ته څومره اړتیا لیدل کېږي په اوسنیو شرایطو کې چې د ټولو خلکو تمې او هیلې د قطر خبرو ته شوي دي حال دا چې ډېرې زیاتې اندېښنې په دغه برخه کې موجود دي تاسو به هم د شاید د حالت چې ډېر شمېر کسان د وضعیت په تړاو باندې اندېښمن دي بالاخره دلته کوم لوری دی چې انعطاف پذیري نه ښیي انعطاف پذیرۍ ته په مجبور کې څومره ضرورت پیدا کېږي؟ بالکل لکه څنګه چې ما اشاره وکړه قطر کې خبرې روانې دي په متسلسل شکل خو اجنډا یې مختصر نه ده موږ تاسو ته معلومه نه ده صحیح ده د ډیپلوماسۍ او د بعضې نورو د خاطره باید ډېر څه روښانه نه وي خو بیا هم موږ تاسې افغانان ډېر زیات ستړي شوي یو په دې اساس باید دوی هر څه روښانه کړي او په قطر کې چې څه هم کېږي د پردو تر شا باید ونیسي دا هغه وخت نور نه دی چې ځکه کله چې جنګ دومره زور اخیستی او طالب دې ته ډېر زیات وادار نه دی لکه څنګه چې ویل چې خبرو ته سره کېږي خو په همدې اساس باید دوی ډېر یو منظم او یو همشموله پلاوی ولیکي د حکومت څخه دا هیله ده چې کله هم دوی سره کېني یعنې مستقیما ډاکټر صاحب اشرفغني باید په دې کې دخیل شي او داسې اشخاص او افراد په دغه هیئتونو کې داخل کړي نه دا چې 40-45 کاله پلرونو جنګونه کړي اوسي د افغانستان په سر یې لابیګري کړي اوسي د خپل مفاداتو دپاره د خپل قدرت دپاره او بیا هم د هغوی بچیان په دغې هیئتونو کې شامل وي زه فکر نه کوم چې دغه کومه مثبته لاسته راوړنه ولري او موږ تاسو یو طالب سره په دغه جوړجاړي سیاسي جوړجاړی و. بالاخره وروستۍ پوښتنې ته راګرځو له قید او شرط پرته سوله شونې ده؟ په لومړۍ سرونو کې هو اوس چې ګورو موږ او تاسې حالات بلې خواته روان دي منطقه او همسایګان ډېر زیات داخل دي مستقیم دخالت کوي او په ډېرو سپین سترګۍ دخالت کوي موږ باید افغانان چیرته هم چې دي په اروپا کې دي په نړۍ نورو هېوادونو کې دي او دننه په هېواد کې به یو څه مشکل خو باید دوی خپل غږ جګ کړي
د هغو هېوادونو کړنې باید نړۍ ته روښانه کړي چې مستقیما په موږ او تاسې په افغانانو کې لاسوهنه کوي د 40-45 کالو راهیسې په یو او په بل نوم یې سره جنګوي. نو په دې اساس باید موږ لاس په کار شو. که چېرته لاس په کار نه شو نو دغه قید و شرط او شرطونه لا پسې زیاتېږي او د افغان مینه به ورځ تر بلې د افغانستان په سیندونو په ویالو کې بهیږي. د پای ټکی به څوک نه وي. نو که چېرته موږ او تاسو لاس په کار نه شو دا موضوع دا کشاله ختمېدونکې نه ده. مننه. ډېر زیاته مننه ژوندی څخه وخت مننه. د سیاسي چارشنو کې ښاغلی مصطفی طارق و چې موږ سره د